حدیث کې دا راځي امام ابن ماجه رحمه الله راوړی دی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی وی كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الانصار زوی د رسول الله سره ناس عبدالله بن عمر وی یو کس راغی چې هغه په انصارو کې فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام واچو به وته یا رسول الله اي المؤمنين افضل اې د الله پیغمبر په مسلمانانو کې غوره مسلمان غوره مؤمن کم یو دی رسول سمت احسنهم خلقا د چا اخلاق چې مزیداری دی په دي مؤمنانو کې غوره مؤمن دی بیوتی فأي المؤمنین اکیس نو په دي مؤمنانو کې او خيار مسلمان کم یو دی او خيار مؤمن کم یو دی رسول سمت اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس ویو خيار انسان آغا دی چې مرګ ډیر را دی ځانته او د مرګ نه بعد چې کومې مرحلې دي د هغې دپاره ځان تیار ساتي دا په دې مؤمنانو کې هوښیار مؤمن دی او که تاسو خیال کړی دا مسافر اکثر یو بل ته نصیحت کوي وی ګوره مزدوري کوه محنت کوه کوشش کوه د حالاتو څه پته لګي داسې وي یو بل ته سبحان الله همدغه شان نصیحت ته خو لږې الټه که د آخرت دپاره محنت کوه کوشش کوه د الله بنده د حالاتو څه پته لګي نن ته به دنیا کې سبا نه به نه یې د ورځې تېرېږي د شپې تېرېږي نوې زړېږي ماشوم بوډا کېږي او دغه شان یو طریقه روانه ده او پیړۍ تېرېږي قومونه تېرېږي زمونږ مشران لاړو اوس چې دی زمونږ نمبر دی او داسې یو ترتیب روان دی او هر سړی د الله طرف ته روان دی او دا نوري سوم نه دي خو الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان چې څوک دي دا به فنا کېږي سوای د رب العالمین په دې څوک دي کې موت هم یو صرف یو سکند په لږې به د سترګو بندولو کې والله العظیم یو سکند یو ټلیفون چې پلانې مړلې قصه ختمه شوه په دې قصه ختمېدو کې ګوره دومره وخت نه لګي دنیا ته چې انسان راځي غټه قصه ده پیدا شو ډاکټر دی او هسپتال دی هلته یې بوځ او دلته یې راول او بیمار دی او شیشه کې بند کو هسپتال کې داخل کو سکول دی او کته دی او بر دی غټې قصې دي خو په تلو کې هېڅ هم نه لګي صرف د اواز ته انتظار دی چې پلانې مړ دی دا کفن دا قبر دا تیارول دا هر څه د یو څو سکندو د یو څو منټو کار دی دا آواز به زما او ستا په باره کې هم کېږي کل نفس ذائقة الموت زه وایم رسول صلی الله علیه وسلم یې نه دی بخلی ما او تا به څه وبخي که دې مرګ چې ته څوک یې بخلی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې بخلی د هغې نه مخکې نور پیغمبران دي هغه نه دی بخلی صحابه کرام نه دی بخلی علما نه دی بخلی مجاهدین نه دی بخلی رښتینی او نیکان خلک نه دی بخلی مشران نه دی بخلی کشران نه دی بخلی خزی نه دی بخلی سړی نه دی بخلی بیماران نه دی بخلی روغ نه دی بخلی خکلی نه دی بخلی بدرنګ نه دی بخلی اوچت نسب والے نه دی بخلی کمزوري نسب والے نه دی بخلی مالدار نه دی بخلی غریبانان نه دی بخلی ملکانان او بچایان نه دی بخلی فقیر او محتاج دای هم نه دی بخلی موت به څنګه بخي در سوچ خبره الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ډیره ناشنا خبره کړې ده او هغې ته غوږ کېږدي الله سبحانه وتعالی څه وایي قل ووایه ای پیغمبره دې خلکو ته ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم دا کم مرګ نه چې تاسو تښتئ دا به یقینا تاسو سره ملاقات کوي الله ګوره داسې نه دي ویلي چې تاسو به رانیسي تاسو سره به ملاقات کوي په دې کې یو فایده کله چې انسان د یو شي نه تښتي نو دې ته مخکې منډې وایي او دا شی به شاته رواني دا طریقه ده په دې ځکه الله وایي ان الموت الذي تفرون من د کم مرګ نه چې تاسو تښتئ که موږ تښتېدې د مرګ نه او د مرګ د شا نه راتلې بیا ډېره ښه وه موږ به ترې منډه تیزه وایې موږ به ترې مخکې تلې هسې هم د شا نه روان دي ناشنا خبره ده فانه ملاقیکم دا راځي د مخې نه
لکه چې ملاقات چې کلم کېږي دوی د یو بل سره د مخې نه میلاوي ملاقات داسې نه کېږي چې یو سړی تا پسې له شا نه را روان ملاقات داسې کېږي چې یو سړی تا له د مخې نه را روان دا مرګ هم موږ له د مخې نه راځي ما تا خو په دې سوچ کوي چې موږ دې منډې وو لرې کېږو د مرګ نه کم ځای کې مقبره وینو ځان پې ننګاره کا اوړه کم ځای کې مړی وینو ځان پې ننګاره کا اوړه کم ځای کې د مرګ اعلان واوري پلانې مړ شوی ده بس دنیا فاني دنیا ده بیا ته لږ ځان داسې سیر ته که موږ باندې خو نه راځي خو دا راته وایم چې دا به دله د مخې نه راځي ښه دا مرګ داسې ناشنا شی دی چې بیا دې پټېدی هم نه شي ملاقات خو به دله کوي کېدای شي سړی دې پټ شي نه اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده که تاسو په مضبوطو قلاګانو کې الله وایي که نه په دې کې به دله مرګ راځي او که د دې مرګ نه څوک بچ کېدی شو او څه طریقه یې وې د ساینسدانانو به جوړه کړې وه د انګریزانو به جوړه کړې وه د یهودو نصاراو به مخکې نه سوچ کړی و خو دا د هېچا په لاس کې نشي سوی د رب العالمین شاعر وایي هو الموت ما منه ملاذ ومهرب متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب وی دا مرګ دی د دې نه تېښته نشتي خو صرف دومره ده چې دی د دې کټ نه کوشي ته به ورته خیج انتظار صرف دغې ته دی نور دا پکې نشته چې نه به راځي انتظار صرف د دې نمبر دی چې کله به تا په دې کټ باندې ږدي او سبحان الله دا کټ ګوره چېرته خالي کېږي نه د کم وخت نه چې انسانان پیدا شوي او د اوسه پورې او د قیامته پورې دا کټ په کم باندې چې دا مړی ږدي دا نه خالي کېږي خو چې یو کس د کټ نه کوزېږي بل ورته خېجولی او دغه شان به یو ورځ یو به دې کوزي او موتا به ورته خېجي دنیا ده موږ پکې ژوند تېرو څوک لګیا دی یو سکي څوک لګیا دی به بل سکي او دا راته ووایو څوک چې پکې ژوند تېرې هغه مړ کېږي او څوک چې مړ شي ختم شي او د آدم دا بچی دومره ناشنا دی سبحان الله په دې کې به تاسو سوچ کړئ په دې دنیا کې چې اوسېږي ته به چې د پیدا دی دنیا دپاره کور بچي مسلې ریالونه ډالرې مزدوري ګاډی یو شی بل شی لکه مرګ نه راځي نه مرګ خو راځي خو لکه د دې کارونه ته چې ته وګورې ته به د 500 کاله به نور ژوند تېروي سبحان الله دا د آدم بچی دی بیا دې کار ته ناشنا وګورو چې مړ شي ته به وایي چې سره په دې دنیا کې وم نه د خاورو کې چې کېږي که نه بلکل ختم شي هېڅ هم پاتې نه شي اکثر به څوک یادوي هم نه نو دا د دنیا حال او څه چې راتلونکي دی هغه راتلونکي راځي هم به راځي من کان یرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت هغه نیټه چې کوم الله یې ښودې ده هغه به لازم راځي په دې کې څه شک نشته عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه به روزانه دا خبره کوله وی كل يوم يقولون مات فلان ومات فلان روزانه دا خلک وایي پلانې مړ شو پلانې مړ شو او یو ورځ به داسې راشي چې خلک وایي چې عمر مړ شو او سبحان الله همدغه شان وشو چې یو ورځ اعلان وشو په مدینه کې چې څوک مړ شو عمر مړ شو اوس هم خلک وایي پلانې مړ شو پلانې مړ شو خو صرف د پلاني د نوم ټکټ که خپل نوم ولګوه صرف د پلاني د نوم ټکټ که خپل نوم ولګوه مړ شو دې مخکې ورځو کې زموږ یو ملګری د مرګ نه 2 ورځې مخکې اوس زه میلاو شو او خبرې اترې او دا به داسې کوو دا چل به داسې کوو دا به الله به خیر کړي او دا مې دا ترتیب جوړ کړی دا مې دا جوړ کړی مې صحیح 2 ورځې بعد ماښام منځ نه مخکې ملګري ټلیفون وکړو پلانې مې او پلانې خو بل سره میلاو شم چل وي هغه مړ دی هغه مړو په تلاجه کې پروت دی راځي وي هلته 2 ورځې مخکې چې هغه خبر او هغه مړ یو چې ورلو غریب دغه شان پروت سوچ ما کوو 2 ورځې مخکې د غټې خبرې دا به کوو داسې به کوو دغه به کوو بیا بل یو ملګری زمونږ هغه د مرګ نه یو ورځ مخکې ماښام مونځ یې زما په جومات کې وکړو او بیا ماله کور ته راغلی زمونږ کور ته نو ماشومانانو د ځان سره څه شی وړی نه هغه یې ماله واپس راوړو چې دا یو ماشوم سره لاس کې ونیو ما ترې راغستی زما صحیح ده بیا موږ یو څو منټه کې خبرې وکړې او ما بیا ملاقات وکړو انشاءالله او ضرور بیا ملاقات کوو او د روانې جمعې به چېرته چکر ولګو چې ستا اجازات کوم صحیح ده انشاءالله ته بیا راشه په سبا له مازدیګر ټیم کې کوم ملګري چې ما ته ټلیفون وکړو هغه اوس هم ما سره دلته ناست دی سبا له مازدیګر ما ته ټلیفون وکړو وي شیخ صاحب پلانې ما یو پلانې څه چلی وی وی هغه د شمیسي په تلاجي کې پروت دی مړ دی که هغه بیا خواله راځي پرون چې ما سره ماښام میلاو شو هغه وی حقه پرون چې میلاو شو چې مشهور غریب دغه شان پروت حالانکه ما ته دا وی روانې جمعې له به وي چکر لګوو دا به کوو دغه به کوو ملاقاتونه به کوو غټې خبرې بیا غریب هېڅ پکې هم نه ته شان زموږ یو عربی ملګری دا ټول هغه خبرې چې ما سره شوي زه تاسو ته بیانوم چې زړه لږ راژوندی شي یو عربی ملګری ډېر ښه ملګری ډېر دیندار انسان ما ته ټلیفون وکړو مکتبې ته نوي کتابونه راغلي په پلاني موضوع باندې
ما ډېر خلک مال ته یو کتاب والا چې ذکر تاسو سره ملو شم بیا به خپل خبره وي صحیح ده بس سبا ته راشه ماته نن زه شپې زم راوړم سبا به ته راشه ما پسې بس صحیح ده سبا ما ذکر مو چې کوم تا به بس درځم باذن الله ما ذکر منزل زه مو کو به لاړم هغه کور ته ور موټه کو وړي کېرور راوته مې پلانې کوم ځکې دی ابو زغله مې پلانې کوم ځکې هغه تراجی کې بروت ته مړل پرو سره ما خبرې کړې او کتاب ما لاغست او میسیج بیا ما تر ولېګو وېستا کتاب ما غسته او صرف په دې انتظار چې تراشي به درک نو په دغه انتظار باندې او زه په دې انتظار چې ملاقات به سره کو سبحان الله هغه ملاقات په دنیا ونه شو الله سبحانه وتعالى سره په آخرت کې زموږ ملاقات نشي